دا د زابل ولایت مرکز کلات د غونډو په تالار کې د ابن سینا اکاډمۍ له لوري په همدې موخه جوړ شوي مراسم دي چې نن پکې 50 تنه زده کوونکي د انګلیسي ژبې څخه فارغ او د خدمت په موخه ټولنې ته وړاندې کیږي. په دې مراسمو کې د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ ژورنالیستانو، د زده کوونکو والدینو او عامو ځوانانو چې شمېر یې 1000 تنو ته رسیږي برخه اخیستې وه. په غونډه کې یو شمېر زده کوونکو خپلې مقالې وړاندې کړې چې د ګډونوال له لوري په چکچکو بدرګه کېدل. Given legal elements from legal ways into lawful ways, and has chosen them in other creature. Is a great blessing and has more rewards. And the well of ends as the direct door of Jannah. یو شمېر ګډونوالو هم خبرې وکړې او زده کوونکو ته د مبارکۍ ترڅنګ سپارښتنه وکړه چې د هېواد د ودانولو لپاره لا مټې راونغاړي، ځکه د پخوا په پرتله یې مسؤلیت دروند سوی دی. موږ څو محدودې اکاډمۍ لرو چې ځوانان دا مهال خوشبختانه په زرګونه کسان ورځي هلته تعلیم کوي. الحمدلله ثم الحمدلله موږ په زابل ولایت کې داسې اکاډمۍ لرو، داسې فارغین لرو، داسې استادان لرو چې نن د میډیا پر مخ باندې راوځي او بیا د نړۍ ټول مسلمانان ګوري فارغین فارغه کېږي له اکاډمۍ څخه انګلیسي ژبې څخه. د ابن سینا اکاډمۍ مؤسس وویل چې د اوس لپاره 50 تن له انګلیسي ژبې څخه فارغ کړل چې ټول فارغین یې له وړتیا برخمن دي. فارغین ورکړل. خوشبختانه نن مو د ابن سینا اکاډمۍ دوهمه فارغ غونډه ده. دغه فارغ غونډه کې موږ په زیات تعداد زده کوونکي د انګلیسي ژبې په برخه کې فارغ کړي دي او دغه زده کوونکي په ښه ډول سره روزل شوي دي. په دغه روزنې برخه کې موږ خپل نهایي ټول توان کړی دی. انشاءالله دوی به په راتلونکي کې په نورو اکاډمیو نورو ښوونځیو کې تدریس کوي. خدای کول دلته یو شمېر نور خصوصي تعلیمي مرکزونه هم د انګلیسي ژبې په برخه کې فعالیت کوي چې هر کال سلګونه کسان له انګلیسي ژبې څخه فارغوي. محمد نعیم ستوري، زابل.